د امریکا د کانګرس غړي تر ډیره حده د اوکراین په اړه یو دریځ لري. د ډیموکرات واکمن او مخالف جمهوریت غوښتونکي ګوندونو غړي او مشران اوکراین ته د سفرونو ترڅنګ هلته د روس پر ضد د مقاومت لپاره د مالی او پوځي مرستو ملاتړ کوي. خو دغه ډول اتفاق د 20 کالو نه د زیاتې مودې پورې د جګړې بل میدان افغانستان لپاره نه لیدل کیږي. I think it's been in the months since then. زما په فکر د 13 اګست نه وروسته میاشتو کې داسې کارونه وشول چې د ډیموکراټانو او جمهوریت غوښتونکو ګوندونو ترمنځ په افغان تګلاره اختلافونه لا نور زیات شول او د دواړو ګوندونو لپاره ګرانه شوه چې د راتلونکي په اړه یوه متفقه تګلاره وټاکي. بله مسئله دا ده چې په اوکراین کې د جګړې له امله د واشنګټن ټول پام هغې خواته واوښته او افغانستان اوس په بهرنۍ تګلاره کې لومړیتوب نه لري. ولسمشر بایدن او نورو حکومتي مشرانو ویناو داسې تمې پیدا کړې وې چې د افغانستان د پوځیانو د وتلو وروسته به امریکا په افغانستان کې هم په یو یا بل ډول کې ښکیل پاتې شي. خو په اوکراین کې د جګړې پیل کېدو او د طالبانو د سخت دریځه تګلارو له امله د واشنګټن او کابل ترمنځ واټن نور هم زیات شو. په افغانستان کې ژور اختلافونه شتون لري. پولیس او قضایي سیستم فعالیت نه لري. نو څنګه تاسو د یو داسې تحریک لپاره تګلاره جوړولی شئ چې واک یې اخیستی دی خو په بشپړه توګه فعال نه دی؟ د دې په پرتله اوکراین یو عصري فعال حکومت لري او د روسیې پر ضد ټول یو موټی دي او د نړیوالو مرستې ترلاسه کوي. د امریکا د دفاع او باندینو چارو وزیرانو لوید آسټن او انتونی بلینکن په ګډون په سنا کې د مخالف جمهوریت غوښتونکي ګوند مشر میچ میکانل او د استازو د جرګې رئیسي نانسی پلوسی د اپریل او مئی میاشتو کې اوکراین ته سفرونه کړي. خو دواړه ګوندونه به لا نور وخت اخلي چې د افغانستان په اړه هم یو دریځ خپل کړي. I think that there's been a lot of زما په فکر اختلاف یوازې د ډیموکراټانو او جمهوریت غوښتونکو ترمنځ نه دی بلکې په دواړو ګوندونو کې دننه هم په افغان تګلاره بیلابیل نظرونه موجود دي. په ډیموکراټانو کې داسې ډېر غړي دي چې په افغانستان کې د پوځ پاتې کېدل غوښتل او ځینو د هلته نه د وتلو ملاتړ کاوه. دغه حال د جمهوریت غوښتونکو د غړو هم دی. زما په فکر افغان تګلاره د ګوند په حساب نه ده. په دواړو ګوندونو کې داسې غړي شته چې د طالبانو د تګلارو سره اختلاف لري. دا وخت د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا تګلاره څنګه ده؟ آیا دې ته همکاري، مخالفت او که ښکیلتیا ووایو؟ زه د افغانستان سره د امریکا تګلاره یوه محدوده ښکیلتیا ګڼم. امریکایي چارواکي د طالبانو سره لیدکاته کوي خو دا هم واضحه ده چې امریکا به دوی په رسمیت ونه پیژني. زما په فکر امریکا به ټول امکانات په پام کې نیسي. زما په فکر امریکا په داسې کومه لاره کار کوي چې وکړای شي د طالبانو سره کار وکړي. خو دا وخت موږ د طالبانو د واکمنۍ یوه اډانه وینو خو د واک یو مرکز نه وینو. د واشنګټن او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د بشري مرستو لپاره یو شمېر ګامونه اخیستل شوي. خو څېړونکي وایي ځینې ستونزې داسې دي چې دواړه غاړې پرې بدل نظرونه لري. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنګټن.